ستړي مشه زه رحمان بنوریم دا پروګرام بی کاسټ دی. ایران دړې وړې شو، د سر یو سړی یو کمانډر یو پوځي یو ساینټسټ ووژل شو. اسرائیل لګیا د حملې کوي، وایي اخوندان به له منځه ځي او آیت الله خامنهی صاحب چې دی هغه ګواښونه او اخطارونه ورکوي. پخوا هم دړکې کولې، دمکۍ یې ورکولې، اوس هم ګواښونه او اخطارونه ورکړي دي. دا ټوله قصه ده. زه په دې بي کاسټ کې ننني کې ډېره اوږده قصه نه کوم، 15 ټکو باندې بحث کوم. یو ټکی جګړه د پسه ولې ایران او اسرائیل په خپلو کې سره جنجال دی. یو دویم، اسرائیل او امریکا اوس غواړي څه به کوي؟ آیا دا جګړه هم دغه وه ختمه کړه که د هدف بل څه دی؟ او دا چې کوم خلک وژل شوي دا څوک وو، څومره اهم وو، او د دې معنی څه ده چې یو یې چاڼکه ووژه څومره لوی زیان دی، او آیا دا تاوان یا زیان ډکول ممکن دی د ایران لپاره که نه؟ دا څوک وو؟ دا یو درته وایم چې د اهمیت څه و. یوازې پرونی حمله درته نه یادوم، دا په تېرو 2 کالو کې ډېر زیات خلک وژل شوی دی. او د ایران ممکنه ځواب څه کیدی شي، یو ټکی به دا وي، او په اخره کې پاکستان رول او کردار څه کیدی شي. دا 15 ټکي باندې باس کوم، 15 ټکو باندې ډېر مختصر باس کوم، ډېر اوږد باس نه کوم. جګړه پسه ده، په سادو ټکو کې فلسفي به نه وایو، اګتې بګتې به نه وایو، شپ به نه کوو، پوره ساده خبره به کوو. ایران د یهودو هیواد اسرائیل وجود د دې دنیا نه د نقشې نه ختمول غواړي، دا ارمان دی، او دا ارمان اظهار هغو بیا 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 کړی دی. ولې دا کار کوي؟ ځکه دا کار کوي چې هغه فکر کوي چې یهودیانو د دې ریاست جوړېدو نه وروسته امریکا ورسره کومک کوو، فلسطینیان یې ختم کړل یا یې له منځه یوړل، یا یې دغه هیواد کې د هغو جایدادونه قبضه کړل او هغه یې وشړل. په دې خاطر ایران څه وکړل؟ ایران پراکسیس جوړ کړل، خپلې ډلې جوړې کړې، وسلوالې مذهبي ډلې، حزب الله یا جوړې وي هغو سره کومک شروع کړو، حماس یې جوړ کړ یا ورسره کومک شروع کړو، او حماس او حزب الله او داسې نورو په اسرائیلو باندې وخت په وخت حملې کړي دي. په اسرائیلو کې دننه په اسرائیلي وګړو باندې، په اسرائیلي املاکو باندې هغه د یو خطر په توګه ګڼي، او ښکاره ایران دا کار کوي. یو، ایران وایي اسرائیل به له منځه وړي. دویم، د حماس او د حزب الله د ادارې په اسرائیل کې هغه اړې جوړي. جګړه په دې ده. خو د دې جګړې خو هغه ځواب وایي اسرائیل حماس باندې هم حملې کوي، په حزب الله هم حملې کوي، په ایران هم حملې کوي. نو دا دومره غټه حمله بیا ولې وکړه؟ آخر دا جنجال ولې دی؟ ځکه د جنجال دا هغه خبرې دي کومې چې په اسرائیلو کې د اسرائیلي مشرانو نه ما په ډېرو محفلونو کې او د ډېرو قوي خلکو نه اورېدلي دي. هغه وایي تر څو پورې چې په ایران کې د مذهبي اخوندانو حکومت دی، تر هغې پورې اسرائیل وجود ته خطر دی. هغې پورې په منځني ختیځ کې باړې ګړې وي، شرخوښي به وي، ترهګري به وي، جنجال به وي. لہذا اوس دا حملې دی ځکه وکړئ چې دا خوندان اوس جوړوي نیوکلیر بم، اټمي وسله، اټومي وسله چې دا بم چې دی د هر څه ځواب اسرائیل لري. آیرن ډوم یې جوړ کړی دی، هر میزایل چې راشي دی په هوا کې وروالوځي، خو د اټم بم ځواب ورسره شاید نشته دی. ځکه دا اوس چې کومې حملې دي دا د دې په اټمي تنصیباتو باندې یا په بټیو باندې یا د غني کولو او شاربلو په کارخانو باندې په مرکزونو باندې دي چې دا ایران جوړ نه کړي. که ایران په کوم ورځ جوړ کړل په هغه ورځ به اسرائیل دا فکر کوي اسرائیل به یې ویشتې وي. ولې دا مهم شخصیتونه وویشتل؟ دې باندې اوس بحث کوم. او دا خبره نه یوازې اسرائیل کوي بلکې دا خبره امریکا هم کوي. امریکا او اسرائیل دواړه اوس غواړي چې اخوندان دې نه وي، د ایران ولس ته دی واکمني وسپارل شي یا د هغه په واک کې راشي او مذهبي سختدریزه دې له واکه لرې شي. تر څو پورې دا نه وي لرې شوي جنجال به موجود وي. امریکایي صدر بیګا بیا ویلي دي چې ګور آخري موقع د آخري چانس دی در سره، دا ډېر قوي ګواښ دی چې دستخط وکړه، د اټمي وسلې جوړولو نه قلار شه، لوزنامه وکړه، توبه وباسه، ګنې بل چانس بیا نه لرې. یعنې دا ډېر خطرناک ګواښ دی. او دا دواړه په دې باندې سلا دي. څوک سلا دي؟ په دې اسرائیل او امریکا دواړه سلا دي. څوک وژل شوي دي په دې باندې اوس بحث کوو. دې نه مخکې چې ایران ځواب وایي یا ایران ځواب ورکړي، دا ډېر مهم ټکي دي کوم چې زه اوس وایم. په باروني اپریشن کې چې کوم خلک وژل شوي دی په دې کې 3 ټاپ ملیټري کمانډرز، د پوځ د لوړ رتبه افسران، د پوځ مشر، د IRGC ایران ریولوشنري ګارډ یا پاسدار انقلاب ګارډ مشر دی،
او چیف اف سټاف د ایرانز آرم فورسز چې کوم دی میجر جنرال محمد باقری صاحب دی، د دې علاوه جنرال غلام علي راشد صاحب دی. دا ډېر مهم شخصیتونه دي. د دې علاوه یو شمېر نور مهم شخصیتونه چې د ایران ریولوشنري ګارډ سره تعلق ساته کمانډران واغم وژل شوي دي. 6 نیوکلیر ساینټسټان، 6 د اټمي وسلو جوړونکي ساینسدانان وژل شوي دي. آیا دا لومړی ځل دی چې دومره خلک ووژل شو په ایران کې؟ او دا څنګه ووژل شو؟ دا تر ټولو مهمه نقطه ده. یو کور ورته معلوم وو، د یو د پاتې کېدو ځای ورته معلوم وو. داسې معلومیږي چې ایران بیچارهګۍ یو ورکوټې کلی وي او یو غټ هیواد پې ورغلی وي. د کلي هر کور هر چنۍ معلومه کړې وه. یعنې د دې نه دا معلومیږي چې د اسرائیلو استخبارات څومره طاقتور دي او د ایران استخبارات یا مشران د خپل حفاظت په مورد کې څومره کمزوري دي. یا بیا په ایران کې دننه په کور کې دننه په پوځ کې داسې بغاوت موجود دی چې هغه د اسرائیل سره کومک کوي. دواړه خبرې هر څنګه چې وي، یو یې په یو ښار کې ویش، بل یې په بل ښار کې ویش، یو په بل ودانۍ کې ویش، بل یې په بل ودانۍ کې ویش. دا ټول استخبارات او معلومات راجمع کول، دا بیا ټارګټ کول، په نښه کول او د دې خلکو ځایونه ورته معلوم وو. خلک وایي آیت الله خمیني باندې ولې ګزار ونه کړ؟ آیت الله خمیني ولې نه ولي؟ آیت الله خمیني باندې هم د ګزار کې غم نه پرېږدي او دا نور مشران چې دي په هغې هم ګزار کې غم نه پرېږدي، هغې ته نیت کړی دی. خو دا پیښه ډېره غټه وه، ډېره مهمه وه. په یو هیواد کې دننه چې هغه بلسټک میزایل لري، هغه پوځ لري، هغه وسله لري، هغه استخبارات لري، هغه ځان ته طاقتور وایي، په هغې کې په یو ګوټ کې یو مشر کور ته، دا هم خلک ونه و کور ته وردننه کېدل، پسې ورتلل، میزایل باندې ویشتل یا په ډرون ویشتل، دا ډېر غټ ګزار دی. د نړۍ په تاریخ کې دومره غټ ګزار یو چېرته هم نه دی شوی چې د دومره لوی مهم شخصیتونه یو چاڼ که یو پیدا که او مړې که. دا په یو ځای خو نه وناست، یو بم یې ورګزار کړ، ټول یې مړه کړل. او دا داسې اسانه خو هم نه ده چې دا د کور به ورته معلوم وي، دی په دغه ورځ په کم کوټه کې په کم بیټک کې په کم ځای کې دا ټول معلومات اسرائیل راغونډول او ایران د دې نه خبره پاتې کېده یا ځان حفاظت نشو کولی. دا مهمترین ټکی دی او خطرناک ټکی دی او دا د نورې نړۍ د مشرانو لپاره هم د غټې خطرې د ډېرې غټې خطرې خبرداری دی. 2002 کې کرنل حسن سید دی وجلی و، دیم د IRGC یا اسلامیک ریولوشنري ګارډ ایران ریولوشنري ګارډ یا پاسداران انقلاب مشر و. په 2020 کې 2021 کې نیوکلیر ساینټسټان دی وجلی و، پای کې محسن په دغه ساینټسټانو کې محسن مصطفی مجید مسعود درویش او داسې یو شمېر نور شامل وو. تقریبا دومره چې مشران دی وژني، دا ولې وژني، دا ولې په هدف کوي؟ تاسو اندازه کېدای شي چې د اسرائیل مفاد پسې کې د اسرائیل څه غواړي، ایران څومره بیچاره او کمزوری دی. د دې نه علاوه دا یوازې داسې نه ده چې تاسو وګورئ چې یوازې د ایران دا کار کړی. دې نه مخکې د امریکې یو سړی مړ که قاسم سلیماني نومېده په جنوري 3 2020 کې په بغداد کې وویشته. نو امریکا او اسرائیل دواړه لګیا دي او د دې په جواب کې بیا چې کله دا کار وشي نو آیت الله خامنه‌ای صاحب وایي چې سخت ځواب به ورکوم، اسرائیل به یاد ساتي. په تېرو 20 کالو کې هم دا خبره دی کوي او چې جواب ورکړي نو جواب څنګه وي؟ جواب داسې وي چې دې میزایل ورګزار کړي، توغندي ورګزار کړي او بره په هوا کې ورته هغه د پوکڼۍ غوندې والوځئ، ماتې کې ورله. البته داسې نه ده چې دې سره داسې د جواب ورکولو لپاره شی نشته دی. بلسټک میزایل دی ورسره، خطرناک میزایل دی ورسره، خطرناکه وسله ده ورسره، خو دی به په نتنیاهو باندې یا په اسرائیل په کنیسټ باندې په یروشلم باندې او تل ابیب باندې ممکنه توګه دا ګزار ذکر کوي که دا یې وکړه نو بیا به شاید تهران دړې وړې کېږي، پوځ به یې دړې وړې کېږي او آیت الله خامنه‌ای او دغه ملګري به دړې وړې کېږي. ممکنه توګه دا خطر وي، دا یره وي. بهرحال څه چې هم دي، ایران اوس هم ګواښ ورکړی دی تر څو پورې چې تاسو دا پروګرام ګورئ په ممکن هغه څه حمله وکړي. دا حمله په تل ابیب کې کېدی شي، دا په پوځي کمانډرانو باندې کېدی شي، دا حمله په کم امبیسۍ باندې کېدی شي، دا حمله په کم امریکایي جهاز باندې په هرمز په تنګي کې کېدی شي، دا په پرشن ګلف کې کېدی شي، دا چېرته هم کېدی شي. خو دا به د دومره غټ کچ حملې چې تر اوسه پورې د ایران کم تاریخ دی د هغې مطابق دونه غټه نه وي او دونه غټ د حملې چې دی کم دی. زه نه فکر نه کوم چې کم اراده هم لري. که حمله وشوه بیا نو داسې خطرناک کار دی چې تاسو او موږ به په تاریخ کې نه ولیدلی.
ایران داسې خطرناکه حمله یو بله وجه د هغې د لاسه هم شاید نه کوي. دا وخت ورسره څوک نشته دی په نړۍ کې، تنها دی، یوازې دی. روس اوس ته جدا شوی دی، چین ته جدا شوی دی. په منځني ختیځ کې عرب هیوادونو سره د هغو خپل جنجال دی، د عراق سره، سعودي عرب سره، قطر سره، د نورو سره. گاونډ کې لبنان او اردن چې دی، هغه لبنان نه اردن، هغه ته ځان له خفه دی او د اسرائیلو سره ملګری دی. څوک پاتې شو د ایران سره په داسې حالاتو کې چې اسرائیل او امریکا دواړه په شریکه د ایران مخالفت کوي؟ ترکیه نه، بالکل هم نه کوي. ها، بیانونه ټولو ورکړي دي، مخالفت غندنه ټولو کړې ده. غندنې معنی څه وي؟ فریاد، جړه، مذمت، تا د خدای غر کې خیرې، دا وي. د دې معنی نور څه نه وي. پاکستان یوازینی یو هیواد و په دې ټوله دنیا کې چې امریکا او اسرائیل فکر کوو په دې جګړه کې د اسلامي هیواد په توګه باندې د خپل قام یا مذهبي ګوندونو د فشار لاندې هغه په پټه یا په ښکاره د ایران سره کومک یا ملګرتیا کولی شي. خو امریکې د دې بندوبست له مخکې کړی و. کله چې د هندوستان جګړه وشوه، دا یو ګولډن چانس و، دا یو طلایي لمحه وه، موقع وه چې امریکې د هغې نه ګټه پورته کړه. د امریکې صدر د پاکستان پاک کې بیانونه ورکړل او د پاکستان سره د خواخوږۍ او همدردۍ خبره وکړله او د پاکستان فیلډ مارشل جنرال عاصم منیر چې دی هغه سباله په هغه غونډه کې شرکت کوي، کومه غونډه چې د امریکا د صدر ډانلډ ټرمپ د کلیزې زیږون د ورځې د مانځنې په ورځ او د امریکا د پوځونو د 250مې کلیزې د دستوره او ډېر غټ پریډ دی په واشنګټن ډي سي کې، هغې ته راپوتل شوی دی. پاکستان یو د هندوستان سره جنجال و، یو په کور دننه د ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان او بي ایل اے سره جنجال و. سیاسي جنجال سره پاکستان د تفریق او تقسیم سره مخ دی. په اقتصادي توګه د غټ جنجال او مشکل سره مخ دی. په دې ټولو جنجالونو کې چې کله امریکې د هغې په اوږه لاس کېښودو، سیدې ته راجوخ کو، خپل ترخت ته رانږدې کړه، نو پاکستان هم د یو ګولډن چانس وګڼه چې راشه په دې کې د دې نه ګټه پورته کړه، ځکه چې ګاونډ کې سره ډېر سخت طاقتور دښمن دی هندوستان، بیا به څوک کومک نه کوي، نو راشه امریکې ته غاړه کېږده چې هغه څه وي هغه کوه. لہذا په پاکستان کې اوس که څوک جلسه کوي، که څوک جلوس کوي، که څوک داري وباسي، که په اخبار کې مذمت راځي، دا به داسې وي چې دا به هغه شان وي څنګه چې امریکې سی آی اې په پښتونخوا کې په فاټا کې ډرون بریدونه کول او پاکستان به مخالفت کو. پاکستان به دا زیاتې کوي او دا کار نه دي کېدل پکار او دا کار بندېدل پکار دي. همداسې به دا قسم روانه وي. په پټه پاکستان د امریکې او اسرائیلو سره په دې جګړه کې داسې ښکاري چې سلا دی. جنرال عاصم منیر په امریکا کې ناست دی او هغه به د دې مذمتونه کوي، شهباز شریف دی، خو نه به پوځي کومک وي، نه به مالي کومک وي او نه به بله څه لاره وي او نه پاکستان کولی شي. همدا د ورځې